ته به اوس دغه 12 امامان ماته په قرآن کې راوښیې د په دوی باندې ایمان راوړل به راوښیې او دا به راته وښیي چې که دا چا 12 امامان ونه مل دغه ایمان نه کمپلیټ کېږي په دې سترګو دغه 500 مسلمانان دي ټول به تاته درسو ټول به در سره ووایي چې وروره زه شکر دی قاری صاحب زه شکر دی زه د مولا مشکل کشا علي منونکی وم کون فیکون دی حاضر و ناظر دی صحیح شوه کون فیکون دی پروردګار ورته پاک رب ورته ټول واک اختیار ورکړی دی د دوو جهانو بادشاه د جنت سردار دی صحیح شوه مو په خپل دین باندې په خپل اسلام باندې قایم یو مو قرآن منو مو اهل بیت منو مو محمد مصطفی منو مو یو خبره منو استاخو اسطوره هغه سي محترمه د تاسو علي كن فيكون ده الله فيكون ده بالکل كن فيكون ده حیدر قرار دی شیر خدا دی یعنی كن فيكون څوک مړ کوي څوک ژوندۍ کوي څوک هر څوک د تی ور کړی دي کنه واک اختیار مولا محمد مصطفی تی ور کړی علي مرتضی تی ور کړی حسن حسین تی ور کړی جنت سرداران دي ها اوس الله جل وعلا په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولم يكن له كفوا احد الله جل وعلا وایي چې د ما شریک او ساری هیڅوک نشته هیڅ چاته مې نه په زمکه کې اختیار ورکړی نه مې په اسمانو کې اختیار ورکړی نه ورکوم دغه قرآني آیات د زړه سره مني دا څه کوم دی کنه قاری صاحب قرآن کې د اهل بیت ذکر نشته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر نشته خو تاسو به پوهیږئ نه تاسو جیبونه قرآن نه جوړ کړی جیب نه قرآن نه جوړی نه ها هغه موږ چې لجیب را جوړ کړی دغه د تاسو قرآن کریم کې دغه آیات خو به دې زی ولم یکن له کفوا احد دا خو به دې زی مو په خپل دین باندې په خپل اسلام باندې قایم یو مو چا خبر نه منو کته د ست تاسو مینه دی ویل ته اوس راغله ماته دی ویل د زړه سره د زړه یو خبره قربانه کړي سم الله جل وعلا دې موږ تاسو ته هدایت را نصیب کړي تا ویل سیزه یو خبره در سره کوم او تاسو تر هغه پورې نسی مؤمنان مسلمانان کېدلای ایمان مو نه کمپلیټ کیږي تر څو چې مو 12 معصومین نوې منلی نه بشک ها اوس دغه 12 معصومین 14 چې د دې د ایمان یو برخه ده 14 معصوم دي ها 14 بنوري اضافه شو 14 معصوم خا بار امامان خا سید محمد مصطفى بی فاطمه الزهرا بس مننه اوس په قرآن عظیم شان کې الله جل وعلا وايي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الله جل وعلا استاسو په رسولانو په کتابونو په انبیاو په ورځ آخرت ایمان راوړیا په ټول قرآن کې رب العالمین جل وعلا دا نه دی ویل چې په 12 امامانو ایمان راوړي په معصومینو ایمان راوړي ولی صحیح شو کنه کاری صاحب ما دوره علم نشته زه دوره تعلیم یافته نه یم قرآن نه پړاو کړی سي طریقې سره مانو سره صحیح شو په ترجمه زه څه خاصه کوم ته مو عالمانو څخه نه مو شیو عالمانو څخه نه ته په دماغ کولو ته تجاره وکړي امام علي رضی الله عنه معنی ویل نو مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر قرار دی خلقو تمرګ ژوند راولي کنه او بالکل راولي کون فیکون دي زړه خبر دي ښه حسین علیه السلام ته ولې نجات ورنکړی چې په کربلا کې شهید شو غایو پروردګار طرف نه امتحان وو غایو امتحان چې پروردګار طرف نه رب العالمین امام حسین علیه السلام سره وعده کړی و چې دا میشن به زه پورا کوم صحیح دی میشن کربلا میشن 72 شهدا امام حسین علیه السلام قرباني ورکړي دین اسلامي بچ کړي کنه ته کلمه لا اله الا محمد رسول الله امیر المؤمنین علی ولی ايوه يعني دي حسين عليه السلام شهادت دي الله رضا وكان الله قرباني ټول امام حسین علیه السلام خپل دغه بادشاہ ما جواب راکوه په غوخ زه پوهیږم و دې زړه سره امام حسین علیه السلام چې په کربلا کې شهید شو یعنی دي الله رضا وسې دی دلته شهید سي کنه ویلنو الله رضا الله خوخه ها صحیح دغه دی الله پر رضا باندې تاسو ولې راضی نه یاست چې ارکل ځانونه وهي په زنجیرانو په تور دا خو مو تاسو ولې دا عشق د جنون د مینا ده عشق ده ښه دا عشق او مینا ده ښه یعنی الله جل وعلا په دې باندې راضي و چې امام حسین علیه السلام د په کربلا کې شهید سي او بیا وستاسو چې هر کال ځانونه وږي په زنجیرانو په تورو باندې دا عشق ده او مینا ده دغه عشق او مینا امام زین العابدین علیه السلام دا عشق او مینا کړی ده مو څه څوره ځان وایو کنه غوړه د اهل بیت دشمن وایو نه د اهل بیت دشمن مو وهله د تاریخ مو معلوم ده دا امام زین العابدین علیه السلام دا عشق کړی ده چې ځان په زنجیرانو وهلی وي امام زین العابدین علیه السلام د څوره پر مخ د دنیا نو پنه کړی د دنیا کې موجود و جړی دب کربلا واکیتا جړی دو ولې نه زنجیري وهل نه زنجیري وهل زنجیر نه وهل سینې وهله سینې وهلې ولې نه وهل
ها سری وهل ساری وهلې سینه وهلې جړې امام ها سری موهلې د زنجیر موهلې د ماتمیم کړی د ولا نوې اپډیټ د په خدای ها امام علي رضی الله عنه تاویل چې هغه کن په یکون وو کنه دی مولا مشکل کشا دی هتر قرار دی ها نو دغه کن په یکون د خپل بي دفاع ولې نسوي کولای د فاطمه الزهرا چې صحابه او وهله او د په کوټه کې ورته ناسو داسې محمد مصطفی ورته ویلي چې علي ته ما د بعد به تور نه اوچته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ما د بعد به تور نه اوچته په دا جنگ جمل کې ولې تور اوچته کړه هغه ورته محمد مصطفی اجازهات وو یعنی بیا ورسره اجازه ورکړل چې ته د چوکۍ د پاره تور راوباسه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي غا مولا مشکل کوشا منلی زه علم شعر والی یعنی نبی علیه السلام ورته ویلو چې د ماده لور دفاع بنه کوي هغه د خلق مړه کې شهید دي کړی خو بیا جنگ جمل کې تور راوباسه د چوکۍ لپاره بیا تور راباسه تاریخ پڑھاو کا تاریخ پڑھاو کا ټول تاسو ټول تاریخ مدد کوي ټول تاریخ مهرباني پروردگار حکم چویلی مولا مشکل کوشا ته مولا غا منلی صحیح شو جنگ بدر پڑھاو کا جنگ صفین پڑھاو کا جنگ خیبر پڑھاو کا دا الله جل وعلا سي امام علي ته ټول اختیارات ورکړل امام علي خدای جوړ شو که خدای جوړ نسو نه خدای درجه چوک نه دی خدای وحده له شریک تسی شو پروردگار وحده نو تو وایي چې ټول کن فیکون دا کن فیکون خو الله قران کې وایي په سوره یاسین په پای کې آیات شریف دا الله جل وعلا وایي چې یوازې ز کن فیکون ذات یما تو وایي چې علي رضی الله عنه کن فیکون ذات ده الله چې دغه وظیفه امام علي ته ورکړله علي رضی الله عنه دی خدای شریک سو کنه سو مو پروردگار په خدای منو رسول د رسالت منو امام د امامت منو شرک ته نه کوو صحیح شو نه هغه خو ستا مخکې دی الله بنده وای شرک نه کوو ته وای علي کن په یکون د الله ټول اختیارات ورکړي کن فیکون بهشک دي کې خوشاک نشته کن فیکون مسلمانانو اوري بالکل اوري کوم د مولا منون کې قاری صاحب موږ نور ته نه کینو قاری صاحب موږ نور ته نه کینو یو ما شاء الله اغا سیب علي رضي وس تاسو وایي چې صحابه او فاطمه رضی الله عنها ته میراث نه ورکول بهشکه نو دا عقیده لري تاسو غضب کړي ورنه نو دا علي رضی الله عنه سکون په یکون د ابو بکر او عمر په زمکه کې ولینه نه ایستل ابو بکر عمر عثمان د کافرانو مشرکانو صحیح شو نه اوس ګوره توهین بنه کوي نه صحیح شو نو حق خبره کو توهین څه خبره نشته کنه حق تی کنه صحیح ده نو ورمنه هزار کې نه ښکار کی اوس جهانو سردار بیبي هزار خو صبر نو سیده خدای علي رضی الله عنه دفاع ولینه کوله چې زمکه کې نه ایستل وای سکون فیکون سی وای بس غا راز نیاز پروردگار مولا علي سره وبه مو غوند انسان تاسو انسان نه پوي نیاز یعنی په غزا کې بیا کن فیکون اختیار نو ور کړی نه غاته د سیوکا دا تاریخ څخه پړوي ته به مش یو عالم سچینه غاټ عالم سچینه مدور علم نشته زدور تعلیم یافته نه اوس د دین اسلام کې دور نه وته اوس یې شو مدور خبر خو دلی دی دا وادي جل سره په خدای قسم کا ابو جهل هم دومره لوی کافر ولکته په خدای قسم کې هندوان هم دومره لوی کافر شکر دې خلاصې او په حسن او حسین د دروازې د جنت د دروازې په حسن او حسین ولاړ وي سوس نوزه په کوم ځای سي خبرې مې په دې خاطر دوستانو لیک سره ګرازي کړلې سیمال دغه د موږ بعضي خلق تر اوسه پورې دا میکوه و ما اوریدل کوم و نه اوریدل بالکل قاری محترم دا دومره توهین او سپکاوی د امهات المؤمنین او د صحابه او تاسو په دې کتابونو کې کړی د اهل بیت مو کړی دا یعنی زه د دې سوال جواب حق نه لرم سلیمان یو سوال جواب راکړي زه یک سوال لرم تو نه زه یک سوال لرم لور زه یک سوال تو نه زلم ما کوه علي مولا سي علي مولا سوالونه وکړه په خدای قسم جواب درکوم شل سوالونه وکړه کمی جواب در نکړه زبد عمر بچی نه لیکن دلته اوس خبره تاسو وایئ چې تا څوک به چاته کافر نه وای عائشه رضی الله عنها رسول الله بیبي مسلمانه ده که کافره ده کاری صاحب زه یو جواب بیان در کوم یو څه یو مو سوال د نیو چولو مو ته جواب راکا صحیح ده زه د نیتوز بل طرف سي بل طرف ما ته یک سوال زه د نی چوم صحیح ده زه به ود کېږم سو بلې ماډی ده صحیح ده بیا جواب ته کسانو سره دي اغه مو سره ډیر باس کوي کنه هر شکل که مو سره ډیر باس کوي بیا ما یو سوالو نیو چولو یا مله تاسو کسو د پاکستان کې افغانستان کې
د زیات نظر دغه ملکو کې د مکی کېږي مولا د تاسې ځان سي بم تړوي د مکی کوي ځنونه ورځوي جمعتونه ورځوي مولا د کوم کتاب کې لیکلي دي کوم قرآن کې لیکلي دي کوم کتاب کې لیکلي دي چې تاسې دغه کوي بیا هغوی څه جواب نه ومتي چې دا د موکري صاحب نه بس هغه وکړه هغه به هغه وکړي ته په کوم قرآن ایمان لري چې زه په هغه قرآن کې تا ته د دې حکم درکړم قرآن خو کې قرآن د کري صاحب د تا کتابونه ټول محدثین دی وایي دا قرآن چې دا اصلي قرآن نه د اصلي قرآن له مهدي سره ده نه کري صاحب قرآن کې قرآن دی اره اوس کتاب دې درته ښکاره کړم یو محدث دی نه دوه نه لس نه شل نه پنځوس نه سل نه 200 نه دا ټول دی وایي دا اصلي قرآن نه ده نو زه له کوم قرآن نه تا ته حکم درکړم چې تا مهدي 12 امام دی قرآن پټ کړی ده غار دې ورسره وړی کاری صاحب ته اوس بل طرف ما ته صحیح ده صحیح ده خو تا راته ویل وایي کوم کتاب کې ته کوم کتاب منې زه په هغه خبره در سره وکړم کوم کتاب منې قرآن دغه د راس مسلمان کامره غټه کړي مسلمانانو کوم قرآن دا اوس تا ته ښیم دا کامره مې غټه کړي بارک الله فیکم کامره مې غټه کړي دا د تا تر ټولو لوی محدث ده الکافي د تا معتبر کتاب ده څه شی ده دوستانو الکافي دا درویل دی دا پرېږده ته اوس بل طرف لاړې که نه دا پرېږده دا درویل دی دا تر ټولو دروغجن ده معتبر کتاب تر ټولو امام خبره دی دی الله بنده مسلمانانو دې ته دا پرېږده صحیح ده ته اوس ماته دې جواب راکړه چې د جومات ورځوله جومات ورځوله دا څه شی دی دا کفا دی جواب دا کوم اسلام کې دی چې ته ځان سي به مه تړه لاړ جواب پوره خو درکې مسلمانانو دوی ویل وای په قرآن کې راته وښیه تو خو دې ما په قرآن ایمان نه لري نو څوک چې د چا په قرآن ایمان نه لري هغه ته هغه کتاب ښیي مسلمانانو دا اوس وګورئ دا د تر ټولو معتبر کتاب ده د چا ده شیخ ثقة الاسلام ابي جعفر محمد يعقوب تر ټولو هغه لوی کتاب معتبر محدث ده په دې کې مسلمانانو څه وایي راسه د امام خبرې دې درته کوم د الله بنده 23 نمبر روایت ده قرآن ما وایه حتی پلاړي بریک ونیسه بریک شه نه مې درته جواب ته به غوږ نیسې نه مې درته وویل نه مې درته جواب ته به غوږ نیسې بل طرف پلاړي غوږ څه نه ځمه دلته د اصلیت ښکاره کوم ځکه غوږ نه نیسې تاسې وګورئ واخرج المصحف او قرآن براو باسي مهدي سي كلا راسي واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام كم سي علي رضي الله قرآن لكلا دا غبراو باسي وسقورا علي رضي الله قرآن سنگ لكلا دا وقال او ابو عبد الله عليه السلام ويل اخرجه علي عليه السلام فيه القرآن لموسى دا دخل القرآن الكريم علي رضي الله بريك روتال شوي انا صابر دا روایت پرسي فقال علي عليه السلام مرتويل اما والله جواب واورا ودي الله بنده كتاب بلت نايم تلا الايام كتاب لي فقال امام علي مرتويل اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا دا قرآن بهميشه تاسي ونغوريا وسغوكسه علي رضي الله قسم خوري وای دا قرآن به تاسې ونه ګوري ته اوس په کوم قرآن ایمان لري په دغه قرآن چې امام علي رضي الله پټ کړی ده او مهدي ته یې ورکړی ده په دې قرآن ایمان لري که په دغه قرآن چې ابوبکر او عمر او عثمان را یو ځای کړی لیکلی او تر موږ یې را رسولی ده له کوم قرآن نه زه تا ته د دې حکم درکړم چې څوک به ځان پسې بم تړي او په مسجد کې الوځي له کوم قرآن نه د تا له قرآن نه او کله دغه د مسلمانانو له قرآن نه مهرباني وکړه اوس مې خلاص کړه راځه په خیر مهرباني وکړه مایک د خلاص کو اوس اله کاری صاحب
تا ته که سما وال ویله تا څلور څه غنه و ته ته مو ویله چې تو دوره وکې شړه شوې نو ټل شولې څه بریک د بیا نه لګېدو صحیح ده توخیل مه کوه اوس ته په دې خبرې ته غوږ ونیسه نو ټل شوې هغه ته کابل ته وکې ورسېدې لږ بریک خبرې ته غوږ ونیسه په ادب باندې خبرې کوه خبرې ته یو خبره په دې قرآن باندې ایمان لري که هغه د مهدي په قرآن باندې ایمان لري چې هغه سره پټ کړی دی جانان غږ وکړه چې اواز قاري صاحب ته نه ورځي لکه چې میک خو ما بنده وکنه میک د بنده صبر وکړه نه ده بند میک دی خلاص ده اوس خلاص شو میک دی خلاص ده راځه اوس په کوم قرآن کریم ته دي تا ایمان قرآن کریم خبره در سره وکړم قرآن کریم خبره در سره وکړم مهرباني وکړه قاری صاحب بریک ته ملخ پاچوا ایوی خبرې جواب نو ټل ما کې که څه بیا د بریک نه لګېږي صحیح ده تا نه مو دا سوال وکړو چې ته مو ته دا هغوی مو څه ډېر بحث وکړو مو کله دا سوال ونې واچولو هغوی ویل چې موږ قاري صاحب ته وایه صحیح ده ما له خو تا قاري صاحب نه به زه پوښتنه وکړم څو اسلام کې که څه قرآن کې خودکشي حرامه دی صحیح دی مولا د کوم ځای کې چې تاسو ځان سي بم وتړوئ لاړ شوئ که څه د پاکستان افغانستان کې کومې د مکې کېږي چې جومات کې کسان لګیا وي هغوی وایي الله اکبر ته ویر شي لاسونه پورته کړي ځان سي د بم تړلی وي تیا وایي چې الله اکبر مسجد یا ورځوي خدای کور یا ورځوي کسان یا مړ کړي د کوم اسلام خبره مې مخکې واورېدله علي صاحب یوه میک به دې څوک نه درباندې خبرې ته غوږ نیسه اوس ګوره دا خبره تکرارا مه کوه چې په دې یوه خبره راڅرخېږي همدغه دهشتګر تاسې یې چې په مساجدو کې بمونه الوزوئ همدغه فتنهګر تاسې یې چې په کورمه کې د مظلومو اهل سنت والجماعت مساجد مو ورالوزول قرآنونه مو ورالوزول کورونه مو ورالوزول دغه دهشتګر سیاس دا تاسې دا مسلمانان نه دي چې په مساجدو کې بمان الوزوي دا تاسې او د تاسې په شکل باندې د پردو جاسوسانو غلامانو نوکران یاست تاسو ته وظیفه هم دا درکړلې سوې ده اوس راځه تا ورته ویلي چې زه به له قاري صاحب نه په قرآن کې پوښتنه وکړم په کوم یوه خدا ما ته ثابته کړه چې کوم قرآن تورات مني انجیل مني زبور مني دا د مسلمانانو قرآن مني او که هغه خپل قرآن مني کوم چې د امام علي درته لیکلی له کوم څه تا ته زه حکم درکړم د الله بنده راځه پخې قاری صاحب یاره تاسو باز د امام علی علیه السلام کول دی چې جاهل سړي سبب باس نه کوي نو ته یو جاهل قاری صاحب ته کسه بار یې ته شیا د علی نه مدد غواړي صحیح ده اوس بیا بل نه اوله پوښتنه به یې جوابوي اول تعمل بریک ما ته مسلمانانو وای بریک ویلي کنه راځي بالکل اوس به بریک په کوم قرآن ایمان لري په کوم قرآن کریم د علي رضی الله په قرآن کریم ایمان لري چې غلی کلی ده او قسم کړی چې تاسو به ونه ګورئ او که په دغه قرآن کریم ایمان لري چې له مسلمانانو سره د مهرباني وکړه جواب درکې اول ته د خپل عقیده معلومه کړه چې په دې قرآن اعتبار لري که په هغه قرآن بعد هغه به تا ته جواب درکوي یا داسې وایي نه قاري صاحب دې بریک وش کوي ولاړی ولا هغې به کله وخت کې اوله خبره دا درته کومه مسلمانانو ورونو د دې خلقو له اسلام سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له شریعت سره مخالفت دا کامره ملي غټه کړې مسلمانانو ته دا بحار الانوار ده دا کتاب څه شی ده دا کتاب بحار الانوار ده د دې بحار الانوار 14 جلده او 14 صفحه ده د دې چې کله مهدي راسي د یهودو په شریعت باندې به عمل کوي د چا شریعت به عمل کوي د یهودو په شریعت باندې به عمل کوي
یعنی د تاسې دی په الله قسم وي دا در سره لیکیا او دغه روایتونه په مرآت العقول کې په صحیح سند سره همدغه مجلسي راوړي دي دا په نورو کتابونو کې هم د دې سره مرآت العقول پر بیان په دې باندې کړی ده چې د موږ مهدي چې کله راسي د یهودو په شریعت باندې به عمل کوي تاسې وګورئ حالا کې دغه مهدي چې دا مهدي د اسلام مهدي نه ده ځکه د یهودو په شریعت باندې عمل کوي او په دې کې زه یو بله نقطه تاسو ته وښیم بله نقطه هغه نقطه دا ده مؤمنان مسلمانان دې ښه سر را سره خلاص کړي دا د کلیسا بې کرایې مزدوران یعنی بې تنخواه مزدوران که راتلل ډاري کې راپورته کوي دلته خپرونې ته او دلته چې د ابوبکر او د عمر او د علي حیدر بچیان دي داسې دا ځمکه ورباندې راتاو کړی داسې اسک سرونه ګرځي ای د الله بندګانو د خپل پیغمبر دفاع کوونکي یاسته د خپل دین دفاع کوونکي یاسته محمد رسول الله قرآن راوړل خلق ورته ویل وای ساحر ده محمد رسول الله باندې وحی رااله خلق ورته ویل وای کوډګر ده محمد رسول الله اقرأ باسم ربك الذي خلق ورته راوړل خلق ورته ویل وای دا جادوګر ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله جل وعلا له طرفنا ختم النبوه هغه وحی ورته راغله خلق ورته ویل لیونی ده په ما ته به ټاپې نه لګېږي ما ته به خلق د یو بل مزدور نه وایي موږ مزدوران یو د محمد رسول الله مزدوران یو موږ د محمد رسول الله د امهات المؤمنینو د عزت د دفاع مزدوران یو موږ د محمد رسول الله د خلفاء الراشدین د صحابه و مزدوران یو موږ د محمد رسول الله د اهل بیت او د امام علی و دی حسنین و دی دفاع او دی خدمت مزدوران یو دی موتا پر رهبر محمد رسول الله سیکل اغا دی الله توحید راوړل مشرکین و تا مشرکین ورته ویل وای دا مزدور ده مشرکین ورته ویل وای دا دی فارس او دی روم له طرفنا مزدور راغلی ده العیاذ بالله چا به لیونی چا به کوډګر چا جادوګر چا ورته ساحر چا ورته ویل وای دا پیسې غواړي چا ورته ویل مال غواړي چا ورته ویل حکومت غواړي چا ورته ویل څه شی او څه شی غواړي لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د توحید جنډه په دنیا باندې رافانده کړله نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد نو دا قصې به مؤمنانو و مسلمانانو دې قصو ته به نرغوندي د زمري په شکل د غیرت و د ایمان په شکل باندې به پر مخ باندې روان یو ګورئ مسلمانانو د تاسو دا لښکر د تاسو د رسول الله د ناموس و د عزت و د ابرو د رسول الله د بیبیانو د صحابه و د دفاع لښکر دا روان ده په لاره کې دې کې به سپی درته راغا پې مخ به نه ورړوې په دې کې به د کلیسا بې کرایې مزدور درته راغا پې مخ به نه ورړوې په دې کې به لیوني سپي مخ درته را اړوي خوله به در غورځوي مخ به نه را اړوې په دې کې به لیوان په دې کې به ګیدړان په دې کې به شغالان په دې کې به هر قسم د محمد رسول الله د دین او د صحابه او د ناموس او د اهل بیت او دښمنان خولې درته راغورځوي مخ به نه را اړوي مخکې ځه سفر دې کوه د تا ملاقات له محمد رسول الله سره په حوض کوثر باندې ده ما تا دې ته صفایي ته ضرورت نه لرو چې د کلیسا بې کرایې مزدوران د کلیسا باندې بې کرایې ایمان خرڅونکي درته راځي تهمتونه در باندې لګوي دا سینې مو پراخې کړیا دا سینې مو لویې کړیا دا سینې مو غټې کړیا چې هر قسم تهمت در باندې راتلل چې هر قسم ټاپه در باندې راتلله د موږ سینې پراخې دي د رسول الله د عزت په دفاع کې د رسول الله د ناموس د عزت په دفاع کې د رسول الله د صحابه په دفاع کې د رسول الله د اهل بیت په دفاع کې نه د ټاپو پروا لرو نه د تهمتونو پروا لرو نه د بې عزتي پروا لرو نه د قسم قسم تهمتونو او دروغو پروا لرو سفر بکو په نره بکو که په چا کې لږ غیرت وي او له حلال مور نه پیدا وي او د مور حلال شیدې روبدلې وي دلته د مخامخ راځي دلته د مخامخ راځي یو ځای بل ځای د کلیسا بې کرایې مزدورانو ته وایو چې موږ ته مو غیرت هم معلوم ده ایمان مو معلوم ده لیکن دا کتاب چې ما درته ښکاره کړل د روافضو مذهب یهودو جوړ کړی
د روافضو مذهب نصاراو جوړ کړی، د روافضو مذهب مجوسیانو جوړ کړی. دا زه نه وایم، دا د دوی کتابونه وایي، دا د دوی علما وایي. هغه ویډیو که له تاسو سره وي اډمینان ورته وایم چې هغه وایي چې د موږ مذهب له مجوسیت و نصرانیت د دوی مراجع وایي، هغه ویډیو راته تیاره کړي، زه د دې روایت تفصیل تاسو ته درکړم. ګورئ مسلمانانو، دا د دوی بحار الانوار ده، دا په کافي کې هم دا روایت راغلی ده. دا له ما سره د دوی کتاب ده، د دکتور حسین الموسوي د نجف د علماو لویه مرجع ده. دا کس دی په دې خپل کتاب کې یو روایت راوړی ده او دا روایت حواله یې ورکړې ده، په کافي باندې ورکړې ده. کافي د دوی تر ټولو معتبر کتاب ده. کافي د دوی څه شی ده مؤمنانو؟ معتبر کتاب ده، تر ټولو معتبر کتاب ده. ده الكافي أول جلدة 319 صفحة ده. إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود ولا يسألون البينة. بأورست بل رواية بسرازي إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة. كلاس دي دوي مهدي راسي، دي دوي مهدي با دي يهودو پو شريعات باندي عمل كوي، قرآن و دين و پیغمبر نستا. ځکه دای چا جوړ کړی؟ د ده مذهب او کمپنۍ چا جوړه کړې ده؟ همدې مجوسو جوړه کړې ده. ښه، د تاسې د په رب قسم له دغه روایت نه اوس بعضې خلک وایي دلته خو یې ویلي داسې د داود او د سلیمان. داود او سلیمان کوم قوم ته الله جل وعلا نبیان رالیږلي وو؟ یهودو ته. ها؟ یهودو ته. آل داود مراد څه شی ده؟ آل داود، آل داود نه مراد څه شی ده؟ یعنی داود علیه السلام اولاده. دا اوس چې څومره یهود دي دا ټول د داود علیه السلام اولاده ځان بولي، دا ټول د یعقوب علیه السلام اولاده ځان بولي، دا ټول د موسی علیه السلام اولاده ځان بولي. نو تاسې دې ځای ته وګورئ، همدغه ځای ته چې دوی په دې ټولو کتابونو کې راځي چې د موږ مهدي راسي، دوی به د یهودو په شریعت باندې عمل کوي. دلته یوه نقطه مهمه، هغه نقطه هغه د کشک موسر ورباندې خلاصي چې دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ناقص بولی. متوجه سي راته ای ویده مسلمانه، ای ویده مسلمانه، دا د دې په کتابونو کې راځي چې دغه قرآن ناقص ده. څه شی ده؟ دغه قرآن څه شی ده؟ قرآن ناقص ده، ناقص ده، دې کې تغییر راغلی ده. نو ځکه دوی په څه شی عمل کوي؟ د یهودو شریعت د دوی پر شریعت بولی. او دا زه د دوی له لوی محدث نه اوس درته ښیم، دا حقایق را سره ګورئ، دا حقائق ته متوجه کیږي. بارک الله فیکم، بارک الله فیکم، بارک الله فیکم. د عمر بچانو دوستانو لایف در سره شیر کې ګوره، لایف ما غلطه یو لزر کې ودرېدو. ماشاءالله لایف شیر کوي، لایف مو پرېږدئ. باید نن کم از کم 40,000 50,000 ته دا لایف ورسولئ. ماشاءالله لایف شیر کول به نه پرېږدئ. ګوره که لایف شیر کول هم پرېښودو نو پوه سه چې دا لایف خرابېږي. نو موږ او تاسو باید چې ټول ماشاءالله په ګډه باندې تر څو چې قاري صاحب موضوع ته بیرته راځي نو هغې پورې باید چې موږ لایف شیر کړو. ګوره لایف شیر کېدل څومره اسانه طریقه ده. ماشاءالله د څه کم 500 کسان ناست دی په خپل موبایلونو کې د قاري صاحب محترم په دې عکس ګوته زور ونیسئ، تاسو ته دغه سند راځي د اخر سر ته رسوئ. انشاءالله یوه دقیقه کې انشاءالله 40 کسانو ته لایف شیر کوي. هلې ماشاءالله تبارک الله. ښه ابابیل جان کامره می غټه کړه، کامره می غټه کړه. دوستانو دا د دوی یو کتاب ده، 12 جلده او 525 صفحه ده. زه دغه د دوی ټول مکمل کتاب ده، لیکن زه تاسو ته یو دغه را اخلم چې ما له دې نه خپله څه شی کړی ده، اسکرین څه شی می کړی؟ اسکرین شاټ. ماشاءالله اسکرین شاټ می را اخیستلی ده. څه شی می را اخیستلی؟ اسکرین شاټ، چې مسلمانانو ته دا خبره ښه واضحه ښکاره سي. لا اله الا الله. ښه هماغه کتاب، لیکن دلته ښه راته متوجه سیه، ټول مؤمنان مسلمانان داسې متوجه سیه
چې په دې مسأله باندې مو سر خلاصي. په څه شي باندې؟ دا مو سر خلاصي. بیرې خلاص کوئ دا لایف در سره پورته کوي. هله زمریانو کوشش کوئ بیده به نه کښېنئ. څومره مو وسو تواني دا لایف در سره پورته کوي ښې په فاریو کې وګرځوئ. هله زمریانو. وعلیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. خیر راغلی. وعلیکم السلام. دوستانو زه دا سکرین هم د سره پوره کړئ. شیرینګ پوره کړئ. زمریان دا سکرین د سره زر پوره کړئ چې 1 میلیون ته ورسېږي. انشاءالله لایف خپله فاریو ته ځي بیا نه خرابېږي. هلې زمریانو ماشاءالله 400 کسان یاستئ. سکرین ټول په شریکه کوشش وکړئ. یو کس ته مه پرېږدئ. هلې زمریانو راویښ شئ. بابا عبدالرحمن صاحب که هغه ویډیو ستا سره وي بیا ماته راوستوه. بیا وروسته خرابېږي دا لایف. خو غواړم چې دا بعضې حقایق درته ښکاره کړمه چې د ټول عمر دپاره بیا دا بعضې مؤمنان مسلمانان په دې مسأله باندې پوهه وي او په دې مسأله باندې څه شی وسي سر خلاصي. ښه عجیبه نه ده؟ زر کوئ. د ما کمپیوټر ته بل څوک ننوتلی سي آنلاین؟ هر څه بیا ننوتلی سي چې ایمیل نه وي ورسره بیا نشي کولی. ښه تاسې راسئ دوستانو. همدغه 12 جلده د مرآة العقول 525 صفحه ده. علي ابن الحكم واي آغا عن هشام بن سالم روایت کوي عن ابي عبد الله عليه السلام قال. دلته ګوري صفحه ختمیږي. دلته بیا دغه محدث ته دوی شرح کوي. لیکن زه به یار دا روایت تاسو ته مې بار بار ښکاره کړی ده. إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. قرآن څو زره آیات ده؟ زمونږ اصلي 6,000 دلته څه وایي؟ دلته ویده مه کښېنه. دلته 1000 آیات ده. مخکې مې درته ویلي ما نن غوسه نه کوم قصدن غوسه راولي. 1000 آیات ده قرآن وایي. دا روایت تاسې وګورئ الحديث 28 موثق. دا څه وایي؟ وایي دا صحیح ده دا روایت. لیکن خبرې کې را سره متوجه سي مسلمانانو چې هلته دوی وایي چې د دوی کله یو دغه راسي یهودی مهدي راسي د چا په شریعت به عمل کوي؟ د یهودو. او دا کتاب دلته تاسو ته ښکاره کړم. دا وګورئ دا کتاب لله ثم للتاريخ. دا د چا د دکتور حسین الموسوي من علماء النجف. ښه ورته وګورئ لله ثم للتاريخ. د دې کتاب مسلمانانو دلته د ما داسې حال مې د دې ځای ته وګورئ لاس مې نه اوړي دی خوا دا ټول ځای ډک وي راته نه خیر ګزاره را سره کوي. دا وګورئ دی دلته روایت راوړي لکلیني دغه الکافي در سره نمیشته کړي. الکافي جز اول 319 صفحه. اول روایت کې راځي چې اذا ظهر امرهم حكموا بحكم داود وسليمان ولا يسألون البينة. ثم روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قام القائم معلومي قدرته إذا قام القائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينة. کله چې دوی مهدي راسي په څه شي به عمل کوي؟ د یهودو په شریعت. ښه اوس دلته چې دوی وایي چې د مو قرآن 1000 آیات ده. روایتهم صحیح ده لیکن دلته اوس د دوی محدث سوای د دوی محدث. فالخبر صحيح. دا روایت صحیح ده. ای مسلمانان ورته متوجه سي. ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وإذا رواية أو دي بشان دير روايتنا الصحيحة الصريحة في نقص القرآن وتغييره. يدو يهودي مهدي با
ولې د یهودو په شریعت باندې عمل کوي؟ متوجه سواست دغه نقطه سي هر وخت کې مخامخ کیږي. اوس د کلیسا مزدوران، اوس د تهران مزدوران جوړ شوي دي، بې کرایه مزدوران. الله وشرمول د امارت اسلامي په مخالفت کې الله دوی وشرمول، الله دوی ذلیله کړل. اوس دغه بې کرایه د کلیسا سپي د ایران سپي مزدوران جوړ شوي دي. اوس راځي خلقو ته وایي چې نه، دا د دوی محدث ده ای مسلمانانو، علامه مجلسي څه وایي؟ وایي فالخبر صحیح، دا روایت صحیح ده، یعنې چې قرآن ولا زره آیات ده. اوس څه پسې وایي؟ وایي د دې په شمار روایتونه او صحیح صریح دا قرآن ناقص ده، او دا قرآن څه شی سوی ده؟ دا قرآن څه شی سوی ده؟ تغییر سوی ده. اوس به د دوی مهدي ولې د یهودو په شریعت عمل کوي؟ په نقطه پوه سولاسه هدف مې څه شی و؟ نقطه هو قاری محترم ځکه د دوی مهدي به ولې د یهودو په شریعت عمل کوي؟ ځکه چې وایي دا قرآن چینج سوی دی، هغه اصلي قرآن به ځان سره راوړي. دا قرآن ناقص ده، د یهودو دین مکمل ده، د رسول الله دین مکمل نه ده، ځکه دوی د یهودو په شریعت د دوی مهدي عمل کوي. بالکل د نقطې ته مخکې مې درته ویسي ویښ کښېنئ، په خبره نه پوهېږئ، نه پوهېږم څه اسمان در باندې رالیږلی. دا د دوی کتابونه چې قرآن ته ناقص وایي او تغییر سوی کتاب وایي، په دې وجه نه ورته وایي چې دوی په دې قرآن کې ګټه نه ګوري. دوی په دې وجه مهدي د دوی د یهودو په شریعت عمل کوونکی چې دغه قرآن کې د رسول الله دین او شریعت قرآن دا صحابه و تغییر کړی، چینج کړی ده، هغه پرد دین او شریعت چې ده هغه د یهودو د داود او د سلیمان علیهم السلام په شریعت کې ده، هغه باندې به عمل کوي. بالکل قرآن ته چې څوک د ناقصو او د کم کتاب د تحریف شوي کتاب په نظر باندې وګوري، هغه بیا مسلمان پاتې کېدلی شي؟ هغه کافر ده او ملګري هم کافر دي. گزاره کوه افغان صاحب، گزاره کوه د زړه سره، د زړه سره. الله جل وعلا قرآن کې څه وایي؟ ذلک الکتاب لا ریب فیه. ذلک د کلیسا بې کرایه مزدورانو، بې تنخواه مزدورانو. دلته خو یوله زراسه که د حلال لمور شدې مرودلې وي، راسې دا خلق راته مسلمان ثابت کړي، راسه دغه خلق ده. دا څه درته وایي؟ وایي دا خبر هم صحیح ده. په څه شي کې صحیح ده؟ ډېر روایتونه صحیح دي چې دا قرآن ناقص ده. او د زندیق زامنو او د کلیسا په نامه مسلمان بې کرایه مزدورانو، که د دې خلقو ته صحیح خلق وویل، په خدای قسم داسې کافر سوې لکه بایډن او ټرمپ چې کافر دي، داسې کافر سولې. ځکه تا په قرآن ایمان نسه. ذلک الکتاب لا ریب فیه، بیا داسې وایي ذلک الکتاب ریب فیه، ذلک الکتاب شک فیه العیاذ بالله، بیا داسې ووایاست. څه شی؟ څه شی؟ بیا داسې وایي چې په دې قرآن کې شک ده، چې دې خلقو ته د مسلمان ورونه وویل او دې خلقو ته د په قرآن ایمان راوړونکي. ځکه دا خو د مخامخ درته وایي دا قرآن ناقص ده او دا تغییر سوی ده، دا تحریف سوی ده. نو اوس ته که چیرې دوی ته ورونه وایي نو په قرآن کافر سولې، که په قرآن ایمان راوړې بیا به دوی ته کافر وایي. دوه خبرې دي، ور او اوبه سره ګډېږي نه، هېڅکله نه. یا به قرآن ته رښتونی کتاب وایه، یا به الله ته رښتونی رب وایه، یا به د دوی کتابونو ته رښتونی وایه. دوه خبرې دي. داسې نسي کېدلی چې هم دوی ته رښتونی وایه هم قرآن ته رښتونی وایه. داسې نسي کېدلی. دا نسي کېدلی چې زه په تورات هم اوس عمل کوم او په قرآن هم عمل کوم. داسې کېدلی شي؟ نه. ښه، یوه بله خبره درته، مهمه خبره. تر هغه ویډیو مې هم چې دوی خپله مرجع وایي چې موږ دوی په د یهودو په شریعت باندې عمل کوي، خپله چې وایي چې د مجوسیانو نه جوړ دی د دوی مذهب دین. پیدا دې کړله؟ هو قاري صاحب، قربانه کړي سم. یوه خبره زه دلته په دغه موضوع کې د دوی د یو بل ملا راواخم. د چا راواخم؟ د غاګانو د دوی د یو بل ملا راواخم. ښه، د سره یو میلیون پوره کالیز مې لږ راویښ شي. ښه
لایف مه پرېږدئ چې درنه خراب شي. کوشش وکړئ چې سکرین سره وټکوئ. دوستان لایف د سره شیر کړئ هلې زمریان. نن باید 25-30 ته لایف نشر کړئ. سکرین هم د سره 1 ملیون نه واړوئ. لږ زر کوئ. خپرونې په منځ کې بیا موږ تاسو ته اواز نه شو کولی. نو کوشش وکړئ چې مخکې نه لایف شرایط زر پوره کړئ. دغه ویډیو ته چمتو کوه. په خیر زه دغه یو کتاب درته راښکاره کړم. دا د تفسیر الصافي پیدا مې کړ. دې ځای ته مؤمنانو مسلمانانو تاسې وګورئ. دا د دوی هغه تفسیر ده، هغه تفسیر چې په دې کې د دوی ملایان وایي چې په دې کې ګډوډه خبره نشته او دروغجنه خبره هم پکې نشته. یاري به هغه هم درته ښکاره کړم ځکه دوی ته د خپلو عوامو ته د دوی د اغاګان دوکه ورکوي. څه ورته وایي؟ دوکه ورکوي، وایي وګورئ دا وایي کمزوري خبرې درته پیش کوي. اوس مثلا یو دقیقه دغه ده، دې ځای ته وګورئ. دا تفسیر الصافي ده. د تفسیر الصافي اول جلد 50 صفحه ده. پاسې ونیه ابابل جان وګورئ. دلته وایي خلاصه دا خبره درته کوم واضحه سما. وایي دغه تفسیر په صافي نومولی ده لصفائه عن الكدورات آراء العامة والملل والمحير والمتنافي. کدورات ګډوډي خبري، دروغجني خبري، آراء العامه عامي خبري یعنی بې سنده خبري او مړونکي خبري، حیرانونکي خبري په دې کې نسته. یعنی چې په دې کې کومې خبرې دي څه شی دی ابابل جان؟ څه شی دی؟ صحیح دي، ټولې صحیح دي. اوس تاسې راسئ په همدغه تفسیر کې تفسیر الصافي دا د چا د فیلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفه په 49 صفحه کې دی څه وایي؟ په دې مقدمه کې دی او وایي وګورئ. زه دا لیک درته غټ کړم. اقول المستفاد من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام. وإلى دي طول روايتنا نواي إن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه. مسلمانانو ويدغ قرآن سيدي مقبلا سنو كي مخي پروت دا ليس بتمامه. ويدغ قرآن پر قرآن وينا دا وقروس كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لك تنقسي پر رسول الله نازل سوي بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله. ويبدي قرآن كي داسي تسدي سدي الله دي نازل كري قرآن خلاف دي. بل ومنه ما هو مغير لك أمخي لوي محادث مجلسي سمي درتو خودل وای په دې قرآن کې تغییر راغلی دا وسوي وای په دې کې ډېر تغییر سوي دي. محرف په معنا پوهېږي؟ دا د موږ بعضې چونډۍ مسلمان چې چونډۍ ورخوڅې کړي د محرف معنا نه پوهېږي. یعنی له قرآن نه اصلي آیاتونه لرې سوي دي پر ځای نور راغلي دي. محرف تحریف ته وایي. تحریف یعنی د چینجز پکې راغلی ده. چینجز دغه لغاتونه خو مې اوس لیلې زده کړي دي نه؟ او قرسي خو ایجاد یم د نورو ملکونو نو ضرور به الفاظ زده کوم، ژبې به زده کوم نه. د الله د قرآن ایجنټان یو، د الله د قرآن مزدوران یو. په ویاړ سره وایو د رسول الله د صحابه و مزدوران یو، د رسول الله د امهات المؤمنین د عزت و د دفاع مزدوران یو. په نره سره وایو، په نره سره. اوس وګوره وإنه قد حذف عنه أشياء كثيرة. وإلى دين ډیر شیان ډیلیټ شوي ده. په د موبایل کې چې ډیر پټوګان واخلي په نامه مسلمان ته وایم، د چونډۍ مسلمان ته
ډېرې پټوګان عکسونه واخلې بیا یو بټن ډیلیټ وي هلته عربي کې حذف ورته لیکلی وي نو بیا چې بټن ورباندې وګي ډیلیټ یې کړې وایي له دې قرآن نه اشیاء کثیر ډېر شیان ډیلیټ شوي دي منها اسم علي علیه السلام د علي رضی الله عنه نوم ډیلیټ شوی ده فی کثیر من المواضع په ډېرو آیاتونو کې ومنها غیر ذلك وانه ليس ايضا على الترتيب مرضي عند الله دا قرآن په هغه ترتیب نه ده چې د الله رضا وي وعند رسوله صلی الله علیه وسلم د تاسو په یو کتاب کې چې د الله او د الله د رسول رضا نه وي هغه قرآن څوک ایمان ورباندې راوړي نه دا اوس سم ورته وګوري وایي دا قرآن په هغه ترتیب باندې نه ده چې د الله رضا وي پکې او په هغه ترتیب هم نه ده چې د رسول الله رضا وي پکې اوس بل په دې بله صفحه کې ورته وګوري په دې بله صفحه کې همدغه تفسیر د دوی معتبر تفسیر ده واما اعتقاد مشایخنا وایي د موږ د مشایخو عقیده في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام ثقة محمد يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان معتبر دي كليني كافي نوم خو بموز ده کړی وي را سره الكافي او بالکل سوي وأنه كان يعتقد التحريف والنقصان تحريف والنقصان في القرآن أي في القرآن ويليدا كيف في التفسير ويليدا لأنه كان روي روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها ويتذكر دوی ډیر د تحریف روایتونه په خپل کافي کتاب کې راوړي دي او په دې باندې کومه جرح نه ده کړې دی نه دی ویلي چې دا ضعیف دی یا کمزوري دی او یا د ما عقیده نه ده مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه كان يثق بما رواه فيه وكذلك أستاذ علي بن إبراهيم القمي دا دوی لوی مفسر ده دا علي بن إبراهيم القمي دا دي کافي استاذ دا دي کلینی دغه ثقة الاسلام د کلینی دغه استاد ده دا د دوی په تفسیر او په روایتو په احادیثو کې اولنی دوه کسان دي چې د دواړو عقیده ده فإن تفسيره د تفسیر لغلول دي ټولو ډکه ده دا که اوس تاسو ته بل کتاب یو دقیقه یو بلم درته وخیم چې بیا داسې ونه اوس قاری صاحب دا خو دوه کتابه دي راته ښکاره کړل شو دوستان د سکرین سره ټکوي د سکرین تر 1 میلیون واړه غریز مریان لګرایښ سي اوس را سره حسابويه دا کتاب در سره نوٹ کړی ايضاح الفرائد الجزء الاول دي 202 صفحه ده مسلمانان وغوكسي هي وذهب الى التحريف تللي دي قرآن تحريفته جمع من قدماء المحدثين كالكليني وشيخه علي بن إبراهيم قمي والنعماني وسعيد بن عبد الله أشعري والعياشي وبنو نوبخت وفضل ابن شاذان ومحمد ابن الحسن الشيباني وعلي بن الحسن بن فضال والشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد ومحمد بن علي بن شهراشوب وشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج وذهب إليه مفيد في مسائل السرورية والمولى محمد صالح في شرح الكافي والمجلسياني والسيد علي خان في شرح الصحيفة ومولى مهدي دا تر دی پایا پورې دا ټول دي محدثین دي دا عادي ملایان ټپوسانی نه دي دا محدثین دي مفسرین دي لکه د اهل سنت والجماعت په د مبارک دین کې محدثین څوک دي لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله لکه امام الشافعي رحمه الله لکه امام مالک لکه امام بخاري لکه امام ابو حنیفه لکه امام مسلم لکه امام ترمذي لکه امام ابن ماجه دغه محدثین دي دا خلق سم شیطانان قرسه وستاسې دې ځای ته وګورئ دې ځای ته
چې کله وخت کې د دوی دغه ټول مذهب په دې استوار ده. بیا دلته موږ ته راسي هغه خپلو عوامو ته دوکه څه شي ورکوي ولا د مسلم کې راغلی ده قراءات هلته اختلاف د قراءات ولا تحریف سره دلته څه وایي وذهب التحریف. زه چلنج جوړ کومه نرو ښځو مړو ژوندو د روافضو ته چې راسه د اهل سنت د یو عادي ملا دا خبره راته ثابته کړې چې دا قرآن تحریف و دغه الفاظو تحریف سوی کتاب ده کتاب په مخ کې به زه ملا ته وایم چې دا ملا کافر ده. چیلنج یو عالم راته وښیه په دې ټول د اسلام په مبارک دین کې چې هغه دې ویلي دا قرآن تحریف سوی عالم صحابي خو پرېږده امام پرېږده محدث پرېږده عالم مې راته وښیه زه دا میډیم درته پرېږدم او درنه ځم. خبره پوه شولاست که پوه نه شولاست؟ هو قاری صاحب محترم دا د دین دښمنان لکه چې بیا درته راورسېدل دا اوس مسله بیا دوستانو کوشش وکړه سکرین د سره 1 میلیون ته ورسېږي ګوره 5.5 کسان است سکرین تر اوسه 1 میلیون ته نه ده رسېدلی سکرین د سره وټاکوئ. ښه مهرباني قاری صاحب. قاری صاحب محترم آواز درځي دوستان لایو کې ته ولا سره زر کو شیرینګ د سره 1000 ته ورسېږي هلې زمریانو ټول کوشش وکړه د قاری صاحب پاکس باندې ګوتې کړي. مهرباني قاری صاحب د نور یو د موټر وال دغه څه په غضب دی خدای اخته ده دا څه شی لیکلی دی دلته چې راځیم کله کله له موږ سره کینیم دلته ما ته خو لایف ټول جام ده ودې الله بندګانو دا اوس څه مسله هغه ولیکلي وو الحمدلله چې زه خو درنه کافر او ملحد شوم دلته ما ته دا لایف جام دغه یو کس دلته په دې دغه په ځای کې جام دغه ولاړ ده. ښه اوس مې اواز څنګه ده आवाज صحیح ده आवाज صحیح ده. ها دا وضاحت مې د څه شي لپاره درکړل مسلمانانو دا وضاحت مې د څه شي لپاره درکړل دا وضاحت مې د قرآن څو کتابونه غواړئ چې اوس درته ښکاره کړم مسلمانه د الله خاطر وکړه د ما د رب قسم وي د ما د رب العالمین جل وعلا قسم وي چې نه د چا پروا لرم نه د چا په قصه کې یم ورب مې د قسم وي یو مې دا موبایل د کامره د یو یم بس لیکن مسأله دلته دا د تا د نجات دپاره د تا په خپل پیغمبر د غیرت وکړه په خپل پیغمبر په ناموس د غیرت وکړه بیا به شرمنده په ورځ قیامت دغه په مخ کې ولاړ چې تا څنګه هغه خلقو ته دا خو مې یو څو کتابه اوس بلې عقیدې ته یې درته راځم څه شي ته بلې عقیدې ته درته راځم بلې عقیدې ته یې درته راځم څه شي ته درته راځم بلې عقیدې ته بارک الله فیکم مهدي د دوی په مذهب کې ولې د یهودو په شریعت عمل کوي د قرآن ته تحریف شوی وایو یهود به ولې د دوی په شریعت د یهودو په شریعت به عمل کوي قاری صاحب محترم توبه نعوذ بالله د قرآن ته ناقص شوی او تحریف شوی قرآن کامل نه ده دا دی یو تاسې اوس راسئ مسلمانانو الله مو سرلوړي قدرمن او عزتمن کړه اوس راسئ ای مسلمانانو د تاسې لیډر ته
او یا د لیډر ښځې ته چې څوک ووایي چې کافره او مشرکه او منافقه په هغې پالټۍ کې به بیا ژوند ورسره تېر کړي په ایمان راته وایي څه ګورې دوستانو سیاسي لیډر هر څوک دلته لري مسلمانان که په پاکستان کې مسلمانان یاست او که په افغانستان کې یاست که په بله دنیا کې یاست هر مؤمن مسلمان یو لیډر لري که نه سیاست کې که د تاسو لیډر ته څوک ووایي چې د ته کافر یې یا د ښځه کافره ده او یا یو قسم بل قسم توهین د تاسو د لیډر وکړي بیا به په هغې پارټۍ کې ورسره پاته سي له دغسې کسانو سره به بیا ملګرتیا وکړئ دغسې کسانو ته به بیا په زړه کې ځای ورکړئ چې د ما د زړه سر یې ورور مې یې نه قاري صاحب ښه اوس راسه دا د دوی کتاب ده بحار الانوار دا د دوی کتاب ده ورته وګوره بحار الانوار لاندې نوم درته ښکاره کړمه بیا داسې ونه وایي چې دا د کوم ځای کومه خبره ده العلامه الحجه فخر الامه مولا محمد الباقر المجلسي د دې دویستمه صفحه ده او دویستم جلد ده په دې دویستم جلد کې 233 صفحه ده ښه 233 صفحه ده 233 ځکه په دې نامه مسلمان ته دا شیان ښکاره نه کړي باب احوال عائشه وحفصه دلته دا خبره پسې راځي دغه ځای ته به راسو قوله تعالی ضرب الله مثلا اقول دا د دوی محدث دغه لوی علامه شیخ الاسلام وای دا د په یو لیدونکي انسان نقد کوونکي چې هغه خبیر وي پوهه لري په آیاتونو کې نو له ده نه د دا پټه نه وي چې په دې آیاتونو کې بیا بلې تصریح بنفاق عائشه وحفصه وکفرهما دلته یوې نقطې ته مو پام را اړوم مسلمانانو یوې نقطې ته مو پام را اړوم هغه نقطه دا ده هغه نقطه څه شی ده هغه نقطه دا ده دا خلق ما ته وایي قاري صاحب ته دې خلقو ته کافر ولې ویلي دي کنه دا بعضې مسلمانانو ته شبهات شکونه ورته پیدا کوي چې قاري صاحب تا دې خلقو ته ولې کافر و مشرک ویلي دي نه لاندې اوس هم ناست دي دغه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها معلومه خبره ده چې دې د کلیسا بې مزدورانو مور نه ده او دا خو معلومه خبرم ده د دې خلقو خوا په دې بده ده وای قاري صاحب دې خلقو ته کافر و مشرک ولې ویلي دي حالان کې ما دوی ته کافر و مشرک نه دی ویلي ما د دوی کفر مسلمانانو ته نقل کړی د لغه کفرونو نه یو کفر دغه د عائشه او حفصه په تصریح سره وای دوی منافق دي وکفرهما او دوی کافر دي الله العظیم اوس دلته خبره ده مسلمانانو ته وایم عائشه رضی الله عنها خو د مؤمنانو مور ده د کلیسا بې کرایه مزدورانو دغه مور خو نه ده کنه نه قاري صاحب دغه نه ده نو د دوی خو په خپل ورونو خوا بدیږي د مؤمنانو د چا په عزت خوا بدیږي د رسول الله په عزت باندې خوا بدیږي بالکل قاري صاحب اوس د خلقو ته ما کافر ویلي دي که مې کفر را نقل کړی د مسلمانانو ته کفر دې را نقل کړی دی قاري صاحب ښه دا کتاب ما پرون هم درته ښکاره کړل خو نن ما تاسو ته ویل زه فقط شی درته را نقلوم دا د دوی بل کتاب ده الاربعین فی امامة الائمة الطاهرین السید مهدي تحقیق کړی ورباندې د دې کتاب 415 صفحه ده مسلمانانو دې ځای ته وګورئ وای الدلیل الاربعون سلویختم دلیل ما ورد في مثالب اعداء اهل البيت یعنی د اهل بیتو د دښمنانو هغه بدو شیانو کې دا باب راوړی ده دلیل راوړی ده مما يدل على امامة ائمتنا الاثنا عشر وای د موږ د 12 امامه او امامت سي دلالت کوي
هغه وایي دا دلیل ان عائشه استغفر الله. كافرة مستحقة للنار. استغفر الله. الله ربي من كل ذنب. ادي كليسا بكراية مزدورانو، ادي ابو لؤلؤ المجوسي دي ايران جاسوسانو. نور الله داسي زليل كري ياستا دغه بکرایه مزدور ته بیزوګي ته وایم چې که دې نرزو یو د مور حلال شي دې دربدلې دي دلته راسه میدان ته راسه. نوکر و غلام ته د ابو لؤلؤ المجوسي د ایران مزدور ته وایم دلته مخامخ راسه. الله اکبر. بسترګو ورته وګورو یا بیا داسې ونه وایاسته که څوک وسم نه مني الله دې په هغو سترګو ړوند کړي چې د رسول الله د عزت و د ناموس دښمن ته به د دښمن په سترګه نه ګوري. اله العالمین دې د رسول الله په خاطر په سترګو باندې ړوند کړي. آمين يا رب. يا رب العالمين آمين. أن عائشة او دی زندق زمانو او دی کلیسا بکرایه مزدورانو او دی ایران بکرایه جاسوسانو ایمان و عزت و ناموس خرسونکو. ما خو به دوی ته کافر ویلی مشرک، په نره مې ورته ویلی دي، په نره ورته وایم، په رب مې دې قسم مې کوي ولحظم توقف پکې وکړم. وګوره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. مؤمنان آواز مو نشته دی. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. قاری صاحب دا یو دانه راغلی دی چې د څه وایي؟ خوايه مهرباني وکړه څوک یې